سلامونه نیکه احترامات او خصاتونه مې ومنئ. وهاب زیار یم د منصور صاحب یو کلام درسره شریکوم. وایي د لیونتوب چې انتها نه کوم څه به کوم، د لیونتوب چې انتها نه کوم څه به کوم، اوس چې په ځان پورې خندا نه کوم څه به کوم، د لیونتوب چې انتها نه کوم څه به کوم، اوس چې په ځان پورې خندا نه کوم څه به کوم. د ستا د تلو نه پس مې سم په ژوندون لوبې کړي، د ستا د تلو نه پس مې سم په ژوندون لوبې کړي، د ستا د تلو نه پس چې دا نه کوم څه به کوم. ښکلو ته ګورم خو ستا په رنګ رنګ نه لري، ښکلو ته ګورم خو ستا په رنګ رنګ نه لري، چې ستا د مینې سود په تا نه کومه څه به کوم. اوس سوچ کومه چې زما د ژوندون څه معنه شوه، اوس سوچ کومه چې زما د ژوندون څه معنه شوه، چې خپل قاتل ته اوس دعا نه کوم څه به کوم. او هر څه چې دي خو ځان تر مرګه رسول دي راته، هر څه چې دي خو ځان تر مرګه رسول دي راته، د ژوند ټپه چې خامخا نه کوم څه به کوم. او څه زه د خپل مزاج اوزم څه هغه راوځي، زه د خپل مزاج اوزم څه هغه راوځي، چې د خپل درد سره سودا نه کوم څه به کوم. او ستا سره مینه په دروغو باندې چرته کېږي، ستا سره مینه په دروغو باندې چرته کېږي، ستا سره مینه چې رښتیا نه کوم څه به کوم. او زما به هر غزل نیمګړی وي که نه راګورې، زما به هر غزل نیمګړی وي که نه راګورې، د ستا د سترګو نه چې غلا نه کوم څه به کوم. زما به هر غزل نیمګړی وي چې نه راګورې، د ستا د سترګو نه چې غلا نه کوم څه به کوم. او د خدای دپاره زنکدن کې به مې خواله راشي، د خدای دپاره زنکدن کې به مې خواله راشي، اوس چې تر څومره التجا نه کوم څه به کوم. او ویل یې زه تا په جایداد نه بدلوم منصوره، ویل یې زه تا په جایداد نه بدلوم منصوره، خو چې د مور او پلار رضا نه کوم څه به کوم. مننه.